اصغر افغان صاحب په نړیوال جام کې لوبېدل دا څومره ډېر لوی ویاړ او څومره لوی مسؤلیت دی؟ دا د هر یو لوبغاړي یو ارمان خو یو ډېر سخت مسؤلیت هم ده، ډېر غټ بار هم ده. باید موږ د وطن دپاره هلته لوبه هم وکړو، د وطن دپاره فکر هم وکړو چې باید څنګه موږ په خپل لوبډلې میچ وګټو. نو مسؤلیت هم ډېر ده، افتخار هم ډېر ده. تاسو نړیوالې سیالۍ را یادې کړلې، د همدو سیالیو لپاره افغان لوبډله یعنې ستاسو لوبډله څومره چمتو ده؟ پخوا به چې کله هم موږ جام جهاني ته تلو نو موږ لوبډله به اکثر صرف لوبې کولو ته چې موږ باید صرف لوبه وکړو او نړۍ مو ګوري چې افغانستان هم ټیم لري. نو که څنګه تاسو ګوره تېر ایشیا کپ کې د ما هم دا پلان و چې دې ځل زه ایشیا کپ لوبېدلو ته نه ځم، دې ځل ځم چې ایشیا کپ کې زه ټیمونه بیټ کړم او مخې ته لاره پیدا کړم. نو الحمدلله میچونه ښه میچونه وسول، خو بدبختانه فاینل ته لاره پیدا نه شوه. حالانکې لاره پیدا کېدلی هم شوه، خو همدغه نه زده کړه کېږي. نو انشاءالله دې ځل چې کوم موږ ورلډ کپ ته ځو نو موږ لوبې ته نه ځو چې صرف لاړ څو اشتراک وکړو، هلته میچونه وکړو. انشاءالله موږ پلان ده چې موږ په دې کې لوبډلو ته ماتې ورکړو، ښې لوبې وکړو، مخکې نیمه پای ته لاره پیدا کړو. ستا په اند د افغان لوبډلې تر ټولو هغه کمزوری ټکی په څه کې دی او تر ټولو پیاوړی ټکی څه دی؟ دا خو ته ډېر د راز پوښتنه مانه کوې چې کمزورتیا هغه خو زه چاته هم نشم ویلی او هېڅکله به هم نه وایم. او که خپلو کې چې ته میچونه یي بیا ماته معلومات کېږي لکه څنګه موږ دا شپږیز نور لوبې کوو. الحمدلله کمزورتیاوې نشته. که داسې تاسو هم ګورئ په دې مختلف کیمپونو کې موږ 8 اوپنران لرو چې په دې کې موږ مختلف د علاقاو نه میچونه ورکړي، ټرایل ته باقاعده ټرایل بیس کې دي چې موږ هغه بهترین ټاپ اورډر بیټینګ برابر کړو چې موږ ته په ورلډ کپ کې مشکلات سره مخ نه سو. نو بیټینګ کې به موږ په ورلډ کپ کې ډېر زیات کار کوو ځکه چې موږ الحمدلله بالینګ په نړۍ کې مشهور ده، که دې موږ فاست بالینګ ده، که دې موږ فیلډینګ ده، که دې موږ سپینینګ ده، دا په نړۍ کې مشهور ده. خو انشاءالله که موږ ورلډ کپ کې ښه لوبه کوو نو موږ به بیټینګ باندې ډېر توجه کوو. که موږ چېرته بیټینګ کې ښه پرفارمنس وکړو نو انشاءالله تعالی امیدوار یم چې ورلډ کپ کې موږ ډېر ښه میچونه وکړو، ډېرو ټیمونو ته ماتې ورکړو. بیټینګ دې یاد کو، خو مګر هم ستاسو په لوبډله باندې له ډېر اوږد مهاله راهیسې د بیټینګ برخه کې نیوکې کېږي، دا کمزورتیا ولې نه حل کېږي؟ که تاسو وګورئ موږ په افغانستان کرکټ کې د افغانستان کرکټ ډېر نوی کرکټ دی. خلک خیر خلک د خلکو خپل نظر دی. بیټینګ ډېر مشکل جاب دی په نړۍ کې، د بالینګ او د فیلډینګ او د سپینینګ او دې نه مشکل جاب د بیټینګ دی ځکه بیټسمین دپاره صرف یو چانس وي، که یو ښه بال ورته وسي آوټ کېدی شي او که یو چانس ورته میلاو شي هغه مخکې تللی نو رنز هم کولی شي. نو نړۍ کې چې ټولو کې سخت جاب دغه بیټینګ ده ځکه بالر دپاره شپږ بالي، که یو بال غلط وکړي نو بل لري، که نه که 50 اوور میچ هغه 15 باله لري نو که هغه کې خو یو 2-3 باله هغه هم کولی شي. نو دا رقم د بیټسمین دپاره چانس نشته. که بیټسمین یو غلطي هم کړي نو هغه آوټ کېدی شي او هغه پرفارمنس خرابېدی شي. نو دا عموما که تاسو وګورئ په آسیا کې د آسیا بیټسمنان ښه لوبه کوي چې کله بل وطن ته ځي هلته لږ مشکلات لري. خو الحمدلله موږ د افغانستان ټیم خو موږ کله خپل وطن کې لوبه نه ده کړې دومره څومره چې موږ په خارج کې لوبه کړې ده. نو موږ لوبډله موږ په همدې باندې کار روان کړی چې کوم دې موږ مشکلات دي کمزورتیاوې ده، بالخصوص موږ چې کله هم ورلډ کپ ته کوالیفای شو دا هغې راز چې موږ په دې باندې کار روان کړی ده. او کار که تاسو وګورئ موږ مختلف لوبغاړو ته موقع هم ورکوو چې هغه خپل ځان شو کړي، لکه په 20 کې موقع ورکړي، په 1 ډے کې موقع ورکړي، په نورو میچونو کې موقع ورکړي، په کیمپونو کې. خو انشاءالله هر لوبغاړی کوشش محنت کوي، خو بیا هم کوم لوبغاړی چې ښه محنت وکړي، ایماندارۍ سره محنت وکړي، هماغه لوبغاړی هلته بیا پرفارمنس هم کوي. خو مګر هم بیا لوبډله بې ځوانانو هم نه کېږي او ستاسو په لوبډله کې هم ماشاءالله ځوانان ډېر دي او راتلونکی کرکټ هم په همدې ځوانانو باندې ولاړ وي. ستا له نظره د افغانستان کرکټ راتلونکی او دا ځوانان څنګه دي؟ ګمان کومه چې ما به تقریبا 15 نه واخله تر 30 لوبغاړي پورې ما ډیبیوګانې کړي. ما راوستي دي، په چا مې T20 کرکټ کړی، په چا مې ټیسټ کړی، په چا مې آی کپ کړی، په چا مې ونډې کړي دي. دوی دې سره یوز ټو سي دې ماحول سره چې سبا که دوی راځي دوی دا فکر ونه کړي چې مطلب زه ما لومبنی میچ ده، دوی دا فکر وکړي چې د کرکټ د ټیم کې 5 کالونه کرکټ کوم. نیمه هم دا مقصد دي ځکه 3-4 کاله بعد دغه سینه لوبغاړي چې ځي دا کرکټ هم د ځوانانو ته پاتې شي، دوی ته معلومات وسي چې د کرکټ پریشر سره کم ده او دا سینه لوبغاړي څه شی کوي. نن سبا تاسو وګورئ د لوبغاړو سهولت وګورئ، د افغانستان کرکټ وګورئ چې کوم چې پرمختګ کړی ده. نړۍ اوس نن 10 کاله مخکې به افغانستان کې چا کرکټ نه پېژنده، 15 کاله مخکې به خلکو صرف دا فکر کو چې ما د افغانستان ټیم یو میچ په تلویزیون کې. الحمدلله نن سبا د افغانستان ولس وایي چې نه لوبونه کې باید ما ته کپ راوړي. نو دا ولې؟ الحمدلله دا د لوبغاړو محنت دی
د کرکټ بورډ زمینه برابرول دي د کرکټ بورډ هم د عزت مننه کوم نو نن سبا الحمدلله زه په دې فخر کوم چې د افغانستان ولس په هر ځای کې چې په موږ باندې فخر کوي. ځینې وایي چې د افغانستان لوبډله له لویو هیوادونو سره زیاتې لوبې نه دي کړې. دا کم تجربهګي به ستاسو لپاره څومره لویه ستونزه وي؟ ګوره که تاسو وګورئ موږ ای پی ایل وکړو. د ای پی ایل د افغانستان د لوبغاړو لپاره ډېر زیات بهتره په دې چې هغه کې مختلف د نړۍ غړ غړ لوبغاړي راغلي لوبه کوله. که شپږیزه کې موږ هلته هم لوبغاړي راغلي وو. نو موږ الحمدلله که زیاتره لوبغاړي لیګونو ته هم ځي نو اوس هغه دا خبره ختمه شوه چې مطلب یو ټیم فل ممبر ټیم د هغه غټ ټیمونه دي د لوبغاړي اوس تجربه کاره سوي دي میچور سوي دي هغه پوهېږي چې هغه د غټ ټیمونو خلاف سره کم لوبه وکړي. زه به ورته یو خبر وکړم کله چې موږ لوبډله میچ کوي هغه د کته ټیمونو سره لګي لکه نیپال او امارات دې ټیمونو خلاف پریشر ډېري بنسبت د غټ ټیمونو. ځکه غټ ټیمونو خلاف که ته لوبه کوې تا ته معلومات کې کوې بل هم غټ ټیم دی که ویې ګټم نو ښه خبره ده. نو دا رقم د لاندې ټیمونه که میچ وبیل شرم دی. نو داسې د هغه ټیمونه هم چې کله موږ سره میچ کوي هغه موږ نه ډېر زیات پریشر کړي. هغه که زه مثال د نورو ټیمونو میچ بېلمه خیر خو که د افغانستان نه بېلمه خو اوس الحمدلله د افغانستان ټیم دغه لیول ته راغلی شي هغه نړۍ کې هر ټوله دنیا ته ماتې ورکولی شي او انشاءالله ورکوي به. دا د لوبغاړو محنت دی. زه بیا هم وایم د افغانانو دعاګانې دي او انشاءالله په خپل لوبډلې ډېر اعتماد وکړي. دوی سره موږ د دعاګانې کې انشاءالله ورلډ کپ به انشاءالله د نور ورلډ کپ نه دې ځل انشاءالله ډېر مختلف وي. په نړیوال جام کې خو به لږ تر لږه 9 لوبې تاسو کوئ. آیا د دې هر یوې لپاره تاسو بیل چمتوالی لرئ؟ هلته به هر میچ ته خپل سوچ کوي او مطلب د موږ نن سبا نه بل سبا میچ ده د هغه بالران موږ ګورو چې هغه به دغه رقم بالران لري مطلب دا سپینران دي په هغه حساب موږ دوره ته پریکټس کوو. الریډي په سپیننګ ډپارټمنټ کې په فاست بالینګ ډپارټمنټ کې په شارټ اف لینث ډپارټمنټ کې مطلب په دې موږ خپل کارونه کوو. بیا هلته هر موږ خپل ټیم ته 2 ورځې 3 ورځې موږ ته میلاویږي د هغه ته موږ بیا خپل پلان کوو. نو موږ پلان ټولو ټیمونو ته ده انشاءالله اول به موږ په خپل ځان کار کوو چې کله موږ جوړ شو بیا پلان جوړول اسان دي. رابه شو لږ زره له لوبډلې او له کرکټه بهر که افغان صاحب دا راته ووایي چې له خپلو لوبغاړو سره له خپلې لوبډلې سره له کرکټ ماحول او میدان نه بهر رویه یې څنګه ده؟ یعنې هغلته هم کله غصه وي کله جدي وي یا تل همدغسې ډېره دوستانه رویه لري؟ زیاره زه په لوبغاړو باندې کله هم غوسه نه کوم ځکه لوبغاړي ماته معلوم دي که هغه یو ښه پرفارمنس کوي او که خراب پرفارمنس کوي. چې کله هغه خراب پرفارمنس کوي هغه قصدن نه کوي انسان نه کېږي. نو که بیرونه مې زه د ما ټول ملګري دي اکثر ماته لکان راځي د ما یو عادت دی په عام فیلډ کې چې کله زه د لوبډله میچونو لاړ شم کور ته یا زه په کور کې یم او یا زه په ګراونډ کې یم زه بل چېرته نه ځم د ما عادت دی. اکثر ما نه خلک په دې خفه مي چې ته بیخي نه ځې. نو موږ ورته موږ ټولو من مسافري کړې لږ به دا خپل وخت ماشومانو ته م ورکړو. نو د ټیم نه بهر چې کله موږ لاړ شو سفر نه موږ ټول لوبغاړي دا رقم دي لکه ورونه که نه وي دا کوم نوی لوبغاړی چې راشي هغه شروع کړي بل رقم فکر کوي چې کله 2-3 ورځې موږ سره تېرېږي بیا به وایي چې دا خو بېله دنیا ده. نو موږ بار موږ ته بل شی ښکاري دلته راسو بل ماحول ده نو خوشحاله بیا چې لاړ شي ډېر زیات عزت او قدر کوي الله دې هغوی عزت وکړي. موږ ماحول الحمدلله همیش داسې دی لکه ورونو. که دا راته وایاست چې یوازې اصغر افغان د ځان لپاره تر ټولو لوی ارمان یې څه شی دی؟ ستر ارمان خو دا ده چې الله پاک دې په وطن کې امن او سوله راولي ځکه دا جامونه او دا ټورنمنټونه دا کرکټ موږ ډېر زیات وګټل دا موږ دومره ارمان نه دی او نه همیش د ما دغه ارمان راغلی چې زه دولت وکړم یا زه شهرت وګټم. دې ما هېڅکله ارمان نه دی کړی. ما چې کله ما ارمان کړی دی وطن دپاره مې ارمان کړی دی چې خدای دې پکې سوله او امن راولي. موږ دپاره همدغه ټولو کې غټ ویاړ همدغه دی او الله دې په دې باندې افغانستان بریا کړي. خو که داسې ټایم یا وخت راشي چې اصغر افغان ونه غواړي نور په ګراونډ کې لوبه وکړي نو دا به بیا څه کوي؟ یعنې کوچینګ به کوي کومنټري به کوي یا دا چې بالکل دا هر څه به پرېږدي او خپل یو آزاد بزنس یا بل څه مشغولتیا به ځان ته لټوي؟ انسان خو خپل سبا باره کې هم نشي ویلی زه به ژوندی یم که مړه به یم. ما کله هم لا اوسه پورې سوچ نه دی کړی. موږ ټول موږ فامیل چې د ټول تجارتي بزنسمینان دي نو اول به زه کوشش کوم چې هغه طرف ته لاړ سم. نو که هغه بیا به زه بیا دا بعد کې خبرې شي زه کیدای شي په دولت کې وظیفه وکړم یا زه کرکټ وکړم یا زه بیخي لاړ شم بل چې خپل کوم تجارت وکړم په دې مې لا اوسه پورې کوم آمادګي نه دي نیولې. یعنې دې نه ښکاري چې اوږدمهاله نور هم پلان لرئ له کرکټ سره؟ معلومات مې نه کېږي د خپلې مرضۍ مالک یم څه فیصله مې وکړ بیا وکړم.